افغان هندوان او سیکان د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتونکي دي. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه خبر ته یو شمېر افغان هندوان او سیکان چې ځمکې او جایدادونه یې په افغانستان کې د بېلابېلو حکومتونو پر مهال غصب شوي، وایي چې د طالبانو حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملي اقدام وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ملکیتونو او د ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمېر افغان هندوان او سیکان وایي چې د دوی ملکیتونه د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملي کار نه دی شوی. یو افغان سیک ادعا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 500 جریبه ځمکه یې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوې ده. دا چې نه غواړو نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خپور شي، ازادي راډیو ته وویل. هر نوی حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له تېرو 3 کلونو راهیسې ژمنې کوي، خو موږ یې عدلیې وزارت او محکمې ته استولي یو. د تېر جمهوري حکومت غوندې هلته هم بیوکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سیکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته یې پناه وړې ده. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دي، خو د ده په خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو امنیت ته پام وکړي. هغه وایي دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي. موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې د دواړو خوا زموږ کورونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا به پر موږ بریدونه نه کیږي. که په افغانستان کې یو سم حکومت رانشي، ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستانه شو. ازادي راډیو د افغان سیکانو او هندوانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سیکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو اقدام هرکلی کړی دی. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان رندرجیسوال له قوله لیکلي که طالبانو پریکړه کړې وي د افغانستان د هندوانو او سیکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته وګرځوي، دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د مارچ په لومړیو کې وویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې او د طالبانو حکومت له پرله پسې ژمنو سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ځمکو بیرته ورکولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی شوی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.